سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د کرکټ په اړه باندې مې څو تازه او مهم معلومات تر تاسو پورې راوړي دي. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. هغه درې لوبغاړي چې په نړیوال شل اوریز کرکټ لیګ کې تر ټولو غوره جایزې ګټلې دي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر محمد نبي ساخیل په دویم نمبر دی او نور درې لوبغاړي بیا د هندوستان دي. او بل د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی اوپنر لوبغاړی حضرت الله زازا د ویسټ انډیز کریبین پریمیر لیګ د لوبېدو په مخه یا د هېواد ته رسېدلی دی، هلته به لوبې وکړي. او بل د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي د افغانستان پر وړاندې د راتلونکو لوبو لپاره په تمریناتو باندې بوخت دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره به د درې نړیوالو ورځنیو لوبې هم ترسره کړي. افغان اتلانو د پاکستان پر وړاندې د سوپر کولا جام د درې نړیوالو ورځنیو سیالیو لپاره بشپړه چمتووالي په موخه په دویم خپلمنځي تمریناتي لوبه هم ترسره کړله. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوي یاست نو حتما موږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.